बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، د رازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، انسان په حاضره غړی یا لمحه موجوده کې اوسېږي او هم دې ته ژوند ویلی شي. د دې ژوندي ساعت خوشحالۍ انسان بېلارې کولی او غمونه یې دیدکوره کولی شي. د لمحه موجوده اذیت چې د بنده د حد نه وځي، نو انسان لا یا خو دلاسه پکار وي او یا نشه. که دلاسه سرسری او د اخلاص نه خالی وي، نو بیا نشه خپل زور ښکاره کوي او بنده د هوش د دنیا نه د مدهوشۍ صحرا ته لاړ شي. بیا د زمانې ستغې سپوري او د نشې په خمار کې ډوب آقا. هوش والا په هوش کې سپک سپوري وي او مدهوشۍ د مدهوشۍ په لوګي کې الوزي. ډېر کرته دا نشه د جومپړو او ویڼو په ځای په محلونو کې او په کلبونو کې هم کیږي، خو انساني تهذیب هغې ته دومره بد نه ګوري او اکثر د دشنام په ځای انعام مومي. خو به هر حال نقطه آغاز د دواړو بے خدا اشرف المخلوقات یو دی. ګرانو ملګرو، نشه څه ده، د دې اسباب او مخنیوی څه دی، دا زما د دې وخت بحث نه دی. زه په ساده ټکو کې صرف دا وایم چې موږ همیشه نشهیي ته سپک کتلي او دا عمل یو جرم ګڼلی. دا یو نه دي کتلي چې د نشې په حالت کې په نالو کې پروت اشرف المخلوقات زمونږ د تربیت په ادارو، د معاشرت په اصولو او د معیشت په نظام یو سوال وي. زمونږ دینی او تعلیمی حلقې خو د فتوی په اړه کې د دې خلقو او د دې عمل غندنه کولی شي، خو د تقوی په رنګ د لمحه موجوده د اذیت نه د نجات سبب نشي ښودلی. مسله دا ده چې فتوه خو شته او تقوا ورکه ده. یو مختصر نظم ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم، په کوم کې چې د نقاب په بل اړخ یو دونه شیان د تهذیب او تمدن د معیار نه ډېر ښکته د دنیا حدود تقسیموي او په ځمکه ځان له جنت جوړوي. راځئ چې د دې د گفتگو واورو. د دوو نشیانو یو فرضي مکالمې اولنی کردار: زما روره که دا ټول جهان زما شي، زما روره که دا ټول جهان زما شي، نو غوث نیم جهان به برخه پکې ستا شي. او اوس ته وایه چې ته څومره په ما ګران یې، اوس ته وایه چې ته څومره په ما ګران یې، لاس که پورته چې پوره مو مدعا شي. دویم نشی: نه ته ګرانی په ما نه زه په تا ګران یم، نه ته ګرانی په ما نه زه په تا ګران یم، هله ګران شم چې څه کار دې په ما راشي. او دې جهان کې زما هیڅ نشته ای روره، دې جهان کې زما هیڅ نشته ای روره، بیا هم دغه ټول جهان دی زما ستا شي. وزه ای فضله دا جهان خو تقسیمیږي، ای فضله دا جهان خو تقسیمیږي، زورور شه چې په برخه دې سره راشي.